درنو خوږو مسلمانانو ورونو، د موقع مناسبت سره او د دې ورځې او د شپو مناسبت سره ما د الله د کتاب او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حصہ وینا وکړه، تلاوت مې وکړو چې هغه د ابراهیم علیه السلام د ژوند سره تعلق ساتي، هغه د قربانۍ سره تعلق ساتي، هغه د حج سره تعلق ساتي، هغه د تکبیرات او تشریق سره تعلق ساتي. او د ذوالحجې په دې ورځو کې اولنۍ ورځو کې چې څه عبادات کیږي، که هغه صورت ته حج کې وي یا هغه صورت ته قربانۍ کې وي یا هغه صورت ته تکبیرات او تشریق کې وي، د دې ټول بیان به ان شاء الله د دې آیات او د حدیث په ضمني معانیو کې او په ضمني خبرو کې ان شاء الله کو. اختر به ان شاء الله د ګل په ورځ باندې وي او ان شاء الله د اتوار په ورځ باندې به زمونږ عرفه وي. د اتوار په ورځ باندې به ان شاء الله خپل د عرفې روزه نیسئ او کوثار لمونی ولنو دام خبره راغلې سبالم د عرفې روزه ونیسئ، خو نیت ته عرفې مه کوئ، خو خیر دی ثواب بدله الله تعالی درکړي. او بل سباله ان شاء الله د عرفې روزه ونیسئ او نیت ته عرفې وکړئ، نو دوه روزې به ستاسو راشي. یو به د عرفې د ورځې روزه د سعودي مناسب ستاسو راشي او یو به د عرفې مناسب روزه ستاسو د خپل علاقې د نهم د ذوالحجې د وجې نه راشي چې زمونږ نهم د ذوالحجه به ان شاء الله د اتوار په ورځ باندې راغلي. قرباني به ان شاء الله کوئ، د خپل وس مناسب سره کوشش وکړئ چې قرباني وکړئ. قربانی چې څوک کوي الله تعالی مالداري، حج چې څوک کوي الله تعالی په مال کې برکت اچي، عمره چې څوک کوي الله تعالی په مال کې برکت اچي. او د حج او د عمره او د قربانۍ سره چې د غریب امداد څوک کوي او د خپل رشتې پالل کوي او د غریب ورور او خور خپل تپوس کوي، نه الله تعالی په مال کې خیر او برکت اچي. خصوصا د مور خدمت چې څوک کوي، نه الله تعالی په مال کې خیر او برکت اچي. د قربانۍ کوم احکامات چې دي دا ما زاړه احکامات هم مرګرو دوستانو شیر کړي دي. هغه کم نصاب چې مونږ مخکې ویلو چې 57,000 روپۍ راغلي دي، دا د هغه زمانې په لحاظ سره 57,000 روپۍ راغلي وي. نن سبا 1,55,000 روپۍ نصاب دی، دا ځان سره یاد ساتئ، 1,55,000 روپۍ. زرین خانه که چېرته سره 1,55,000 روپۍ نغدي وي یا د دې مناسب سامان د سره موجود وي یا د دې د کور داسې اسباب او آلات راغلي چې هغه د ضرورت د سامان نه ماسیوا وي، وضاحت یې وروسته کومه ان شاء الله. نو بیا په داسې سړي باندې او داسې زنانه باندې چې د 1,55,000 روپو کالی په صورت د سپینو زرو کې او په صورت د سرو زرو کې نه راغلي وي، بیا به په ده باندې قرباني واجب کیږي او دی به زکات هم نه علي. د 1,55,000 روپو په نصاب سره تقریبا د یو تولې مالک او زنانه باندې هم نن سبا قرباني راځي، ځکه چې یو توله هم نن سبا حساب سره د 2,30,000 او د 2,25,000 په نصاب کې نه ګرځي راګرځي. نو 2,30,000 او 2,25,000 چې بالفرض د دې نصاب شي، نو بیا نیمه تولم چې راوالی زما په خیال باندې ان شاء الله په نیمه توله باندې به بیا قرباني راځي. نو زنانه دې لږ په دې کې احتیاط وکړي، خصوصا هغه زنانه دې په دې کې احتیاط وکړي چې کالي چا سره پراته وي، نو هغه زنانه دې په دې کې لږ احتیاط وکړي. دا کالی دی یا د دې ورځې نه مخکې چاله ورکړي خیراتي، خو خیراتي خو څوک نشي چاله ورکولی که نه، نو بیا پکې حیلې مولیان صاحبان کله ناکله راوباسي. خو علما لیکلي دي، امام ابو یوسف صاحب او امام محمد صاحب یره مفتابهي قول د ائمة الحنفیه دا راغلی دی چې په دې ورځو کې حیله استعمالول چې د قربانۍ نه بچ شم او حیله استعمالول چې زه د زکات نه بچ شم، دا د مکروه التحریمیه نه راغلی دي.
دا ښه کار نه دی راغلی الله پې خوشحالیږي نه بلکې الله پې خفه کېږي حدیث کې نه راغلی دی حضور صلی الله علیه وسلم له خلک راله ډله راله ویه د الله پیغمبره دا قربانۍ مونږ ولې کوو وایي دا مونږ ځکه کوو چې دا زمونږ د پلار او د نیکه د حضرت ابراهیم علیه السلام طریقې کار راغلی دی او خامخا هغه زمونږ مشر تیر شوی دی پیغمبرانو کې د پیغمبرانو پلار دی نو ځکه یې کوو وایي ښه د الله پیغمبر قرباني خو به وکړو خو موږ ته څه د دې داسې یو ښه غوندې خبره وکړه چې ړم خوشحاله شي بشارت راله راکړه چې ړم خوشحاله شي نو چې بشارت ارسله استاد له ورکړې نو ډېر خوشحاله شي نو بیا لږ عبادت په ښه طریقې سره کوي نو بشارت لاره راکوي بشارت ته دا دی چې کله ته قرباني وکړې نو د قربانۍ د دې ځناور د هر ویښته په بدل کې به الله تعالی یو نیکي یا حدیث کې راغلی دی چې لس نیکې یا بل حدیث کې راغلی چې 10 نیکې به تعالی الله تعالی درکړي د دې نه دا پته ولګېده زموږ په دې علاقو کې خو په میخه باندې ویښته نه وي تاسو چېرته په میخه ویښته لیدلي دي نه که نه کوي پې یاره خو ډېر کم وي داسې د نواز شریف د سر عمره پکې راغلی وي نور خو پکې څه نه وي راغلی داسې یو دلته وي یو دلته وي یو دلته وي په غوا زیات او د ټولو نه زیات پسې وي په ګډ باندې راغلي په ګډه باندې چیلې باندې هم کم راغلي که نه چیلې باندې هم ویښته کم وي ښه د غوا ویښته وي ډېرې خو د غوا د ویښتو سره بیا د ګډې دا ویښته دا وړی چی که نه نو دا بیا ډېره زیاته راغلي نو فقها وایي چې سړی ګډه حلال کړي ورکوټې ځناور حلال کړي نو دا ښه راغلی ده بله دا د ځان له قرباني بهتره راغلی ده په چیلي باندې او په ګډ باندې د خلکو د آمدنو پته مونږ ته نه لګي د چا پیسې یو شان وي د چا پیسې بل شان راغلی وي د هغې مونږ ته پته نه لګي د دې د وجې نه که چېرته یو سړی راولګېد او ځان له قرباني وکړه نو دا ځان له قرباني د شریکې د قربانۍ نه ښه راغلې ده په قرض باندې قرباني جایز ده دا یو مسله ده ته کومه ګورې ښه د قرض د قربانۍ څه صورت راغلی دي 2-3 صورتونه دي یو صورت یې دا دی یو زنانه ده کالې ورسره پروت دی پیر صاحب 2 تولې کالې دی 3 تولې کالې دی خاوند دی چېرته نوکری کې دی زوی سعودي کې دی او هغه وایي بچی ماله دغه له پیسې راولېږه قربانۍ له پیسې راولېږه وایي پیسې به درلېږم خو میاشت پس به درلېږم اوس را سره نه جوړېږي نو احسن الفتاوی کتاب راغلی دی زموږ د اکابرینو هغه وایي چې دا زنانه دی چې چا سره کالي پروت وي او کالي خرڅوي نه ماتوي یې نه دا زنانه دی بیا قرض والی یا دی بالفرض څه شي کینا زرین خان کینا کینا خاصه دا خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې زرین خان له الله دا کرامت ورکړی دی چې په تودو تیلو کې به لاس درنه کوي او نه به سیځي انشاءالله انشاءالله مونږ به هم نه سیځي دعا راته کوه ښه انشاءالله د جهنم اور به مونږ هم نه سیځي او انشاءالله الله دې د دنیا د دې ګرمۍ نه په امان کې وساتي او د جهنم د اور نه دې زرین خان الله موږ ټول په امان کې وساتي خبره مې به هر حال دا تاسو باندې وجد راشي که نه جنجال لا ما مسلو ته لږ پرېږدی که نه مسله مې تاسو ته دا کوله که چېرته یو سړی وي او په قرضو باندې قرباني کوي زرین خانه نو جایز راغلی دی خیر دی په قرضو باندې قرباني جایزه راغلی دی او بیا به دا پیسې ادا کوي یو سړی دی په خپله آمدنۍ کې لږ شک راغلی دی هلکه زما د پیسو کې شک دی پلانکي راله راکړي دي پلانکي راله راکړي دي نو د چا نه قرض پیسې راواله او بیا هغه قرض پیسې باندې قرباني وکړو چې د چا نه دی قرض پیسې راغشتي دی هغه د شک والا پیسې بیا قرض والا له ورکړه نو دې کې به ستا دا قرباني پاک او ساکه وشي ثواب به دم له الله تعالی درکړي او که چا بل چا سره قرباني کوي نو هغه قرباني به د هغې هم سم وي او ستا به هم سم راغلی وي او انشاءالله د الله تعالی د خیر او د برکت ته لاندې به م راشي دویمه خبره
څلورم او پنځمه خبره دا راغلې ده چې کوشش وکړي چې قرباني خپله درې ځایه کې یو قسم د خلکو دپاره د رشته دارانو دپاره بل قسم دریم نمبر قسم دا د غریب غرباو دپاره ورکړي او دریم قسم په خپله باندې استعمال کړي. اوس کو چېرته یو غټ کور راغلی وي او دا نه لوی قلا ده چې په خپله پکې د شمار نه دي راغلی دړی غوښې په خپله باندې دا وخت لګي نو خیر دی که چېرته بالفرض دا تقسیم هم ونه کړي او دا غوښه په خپله باندې استعمال کړي نو هم په شریعت کې جائز راغلی دي خو بهتره دا ده چې تقسیم یې وکړي. که چېرته یو کور یې هغوی غوا اخیستې وي او هغې کې بیا کسان شریک راغلی دي او هغوی یې تقسیموي نه هلکه وي یو کور دی څه به یې تقسیموه څه به یې نه تقسیموه نو دا ټوله غوښه خیر دی بغیر د تقسیم نه هم استعمالولی شي په شرط دې سره چې دا کور یو راغلی دا نه چې یو سړی غوښه راوالي یو قلا ته وړي او بل سړی غوښه راوالي بلې قلا ته وړي په دې صورت کې به دا نه کړي. په بلار به زناور باندې قرباني مکروه راغلی ده بنایه یو کتاب دی هغې تشریح کړې ده په دې باندې چې زناور بلار به غوا بلار به وي میخه بلار به وي یا ګډه بلار به وي یا چیلی بلار به او داسې بلار به چې دا خېټې اوچته شوي وي پته یې لګي چې بچی پکې راغلی دی نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني مکروه تحریمي راغلی. که چېرته داسې سړی وي چې قرباني پې واجب نه وي او دې قرباني کوي نو دا جایز ده چې په چا قرباني واجب نه ده او قرباني کوي نو جایز ده وله ولې ښه او ښه خبره ده رزق کې الله تعالی خیر او برکت پیدا کوي. خو یو خبره ده چې چا باندې قرباني واجب نه یو دی قرباني کوي او د څاروی واغست ځناور یې واغست او بیا رک شو یا دا دې ماته پرون رنګو شو چې زه خو غریب سړی ما ځان له څاروي واغست او هغه خو بلار بروخوت اوس پسې چل کوم نو اوس به دوه قربانۍ کوي یا به دا خرڅه کي دا کمه چې بلار به ده دا به خرڅه کي او د دې سره به نورې داسې 1.5 روپۍ واچي او د هغې نه پس به بیا په دغه باندې پیسې باندې قرباني وکړي. او که چېرته بالفرض دا کوي نو سره د کراحت نه به کېږي نو سره د کراحت نه قرباني ثواب یې بیا کم راځي. دویمه خبره څلورمه پنځمه خبره دې دا راغلې ده چې څوک قرباني کي نو هغه به نکونه نه الي د وجود دا نور حصې اندامونو ویښته به نه الي او دا به تر هغه وخته پورې نه الي چې څو پورې د ده د قرباني شوي دي. قرباني چې کله دی وکړي نو په دغه وخت نه پس بیا دی نکونه اخیستی شي خو دا مسله د هغه کس دپاره ده چې کوم کس قرباني کوي دا د عامو خلکو دپاره مسله نه ده راغلې. یو سړی د قرباني نه کي نو هغه نکونه اخیستی شي یو سړی د قرباني نه کي نو هغه د جسم او د وجود ویښتون ورغستی شي. دا مسله چې یو سړی دی هغه قرباني کوي نو چې کوي واجب وي پې کوي یا واجب نه پې کوي په دواړو صورتونو کې دی به د خپل اندام ویښته تر د دې 10 ورځو پورې یا نکونه به دی په دې 10 ورځو پورې نه الي. که چېرته بالفرض داسې زنانه وي چې هغه بالفرض چاله پیسې ورکړي چې زما د طرفه قرباني وکړه نو دا جایز راغلی دي. که سړی وي چاله پیسې ورکړي چې زما د طرفه قرباني وکړه یا زنانه وي چاله پیسې ورکړي چې زما د طرفه قرباني وکړه دا هم جایز دي. یا زنانه چاته وي چې ما سره خو پیسې نشته کالی را سره دي خاوند دی بالفرض قرباني کوي غوی راوستې ده جوټ یې راوستې ده او خاوند سره بالفرض د څاروي پیسې شته یا قربانۍ یو غوی راوستې ده سخی راوستې ده او دا ښځه ورته وایي چې ما سره خو پیسې نشته زما د طرفه قرباني وکړه نو بهتره دا ده چې تاسو کله څاروي راولئ او رونه یې 3 رونه یې او د 3 ورونو بالفرض 10 او 40 روپۍ راواغستې او تاسو قرباني کوئ نو 3 حصې مه کوئ دا پوره فکس 9 حصې کې نو په دې یو حصو کې یو حصه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره ونیسئ یو د مور پلار دپاره ونیسئ یو د مور دپاره 2 شریک کېدی نشي یو حصه کې مور او پلار نشي شریک کېدی ښه دا یاد ساتئ د مور دپاره به ځان لنیسي د پلار دپاره به ځان لنیسي دا کولی شي چې قرباني ځان له وکړي او ثواب یې یو 20 کسانو ته وبخي یعنی قرباني خو دې ځان له وکړه 2 حصې دې ونیولې یو دې د ځان دپاره وجوبي ونیول او یو دې هسې ونیوله خیراتي
او دا ثواب دی راواغس لسو کسانو ته یو بخنو دا جایز دی خدا نشي کېدی چې یو قرباني دی ځان له وکړو بل دی څلورو کسانو له وکړو څلورو کسانو له بیا نه کېږي بلکې که د اوونه پکې زیات شي ټوله قرباني به ختمېږي خرابېږي به نو د مور ځان له حصه ونیسه د رور ځان له حصه ونیسه رور دی سره غریب رور د سره راغلی دی تا ته پته ده چې ښځې سره کالي موجود راغلی دی او هغه سره پیسې نشته نو د هغه یو حصه پکې خیر دی ونیسه که داسې دغه خو لا پرېږده د خپل خور خورلنې دپاره هم نیسئ ګورې ښه خور دی وي یا بالفرض یو مرید دی راغلی هغه غریب وي دا خو یوازې نه ده چې خور او رور که ارسله استاد به هم غریب راغلی وي که ارسله استاد راغلی شبیر استاد راغلی اسلم خان راغلی وي او بالفرض غریبي او څاروي مرشتي نو روستي وي نو خیر دی د یو بل خیال پکې وساتئ ښه یعنې د خپل رور دپاره د خپل دوست دپاره د جمدو او د مردو د دواړو قرباني جایزه راغلی ده ما نه اوس چا تپوس وکړو چې زه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له قرباني کوم نو غوښې خوړی شم او که نه شم خوړی مړي له چې قرباني کې دا به په دوه قسمه راغلي وي یا به د تا ته وصیت کړی وي وصیت دی ته وایي چې لکه بچیه زه خو مرم ها دا 50,000 روپۍ والو زما دپاره قرباني وکړه یو یا دا نه پیسې دله در نه کړي او تا ته پیسې پاتې شوي دي په بینک کې چې بچیه زه خو مرم خو زما له طرفه به قرباني کې نو چې کله مړي وصیت وکړي چې زما له طرفه به قرباني کې او تا هغه سره وعده وکړه چې زه به ستا له طرفه قرباني کوم یا تا هغه نه پیسې واغستې چې پیسې راکړه زه به ستا له طرفه قرباني کوم په دې ټولو صورتونو کې د دغه قربانۍ غوښه تاسو نشئ استعمالولی زما په دې خبرو پوهېږئ یعنې مړي وصیت مړي چې مړ کېده ځن کدن په وخت کې تا ته وایي چې زما لپاره قرباني وکړه تا ورته وایي بابا خفه کېږم 2 میاشتې پس اختر روان دی بیبې خفه کېږم زه به ستا لپاره قرباني کوم یو پلار دی وفات کېده تا له 140,000 روپۍ درکړي چې بچې زه خو وفات کېږم خو ما هر کال قرباني کړې د سخت کال ما نه قرباني پاتې نشه ها دا 40,000 روپۍ واله یا تا ته وایي چې زما په بینک کې پیسې دي یا مې تا سره پیسې دي د هغې نه قرباني وکړه خو د درې واړو صورتونو کې چې کله وفات شده سړی وفات کېږي او تا ته وصیت وکړه او تا په هغې باندې قرباني وکړه نو د هغې نه غوښه خوراک بیا حرام راغلی دا به ټوله په ټوله باندې تقسیمې او که بالفرض نه وصیت یې نه دی کړی او ته هسې خیراتي قرباني کې نو که د جمدو دپاره کې او که د مړو دپاره کې په دې دواړو صورتونو کې د دې حکم د عامې اضحیې یعنې د عامې قربانۍ راغلی دی تقسیمولی هم شي خوړلی هم شي خلکو له ترې ورکولی شي پریزر هم ترې ډکولی شي رور یې خوره جائز دی ستا لپاره څنګه چې عامه قرباني راغلی ده نو دغه شانتې بیا د دې حکم راغلی دی دویمه خبر واپسې بله خبره چې کوم راغلی ده د چیلي او د چیلۍ لپاره او د ګډ او د ګډې لپاره 1 کال عمر شرط دی ګډه چې کمزورې راغلي نو 1 کال او چیلي چې کله سم وي نو 1 کال خو که ګډه او ګډه سربه راغلي نو 6 میاشتې عمر د دې لپاره ضروري دی د 6 میاشتو نه کم نه کېږي د غوا د میخې لپاره 2 کاله او د اوښ دپاره 15 کاله بعضې عالمان وایي 3 کاله او بعضې عالمان وایي 15 کاله خو که چېرته غاښونه یې کړي او که نه یې کړي خو چې عمر یې برابر وي نو قرباني به په دې باندې کېږي دې مک خبرې ته سوچ کړه ډېر کله ته مونږ ته رینګو کوي وایي دا سړی خو وایي چې عمر یې برابر دی 2 کالو ته رسېدلی دی او غاښ یې نه دی کړی نو که عمر یې برابر وي او غاښ یې کړي وي او که نه یې کړي خو چې عمر یې برابر وي نو بیا پې قرباني کېږي او که چېرته بالفرض غاښ یې کړی او بیا دا غاښ غورځولی دي بوډا شوی دی غورځولی دي نو چې بوډا شوی دی غورځولی دي نو په دې صورت کې بیا په ده باندې قرباني نه کېږي که یو غوږ یې نه نو نه کېږي پې که د دې یو غوږ 3 حصې نه کېږي پې که چېرته لکۍ وي او لکۍ 3 کټ شوي نه کېږي پې هر هغه ځناور چې 2 تویونه راغلي وي او یو تی ټیک وي او یو تی سم نه وي نو نه کېږي پې او هر هغه ځناور چې 4 تیونه راغلي او یو تی سم وي 3 تیونه سم وي او یو تی سم نه وي نو کېږي پې او که هغه ځناور چې 4 تیونه راغلي او 2 سم وي او 2 سم نه وي نو بیا پې نه کېږي د اخکر 2 قسمه دي یو د اخکر قوقله غوندې راغلی او یو د اخکر د مړ نه وځي نو که د اخکر قوقله غوندې وه قوقله تې پروتې وه مونږ ورته قوقله وي تاسو ورته څه وایئ قوقله ورته وایئ که سر کې چې دا تو راتاو ترې نه راغلي
نو که چېرته لا خو غلطې پروت وي نو بیا پرې را قرباني کېږي او که د ویښ نه ختلي نو بیا پرې قرباني نه کېږي. په خسي ځناور باندې قرباني جائزه بلکې اعلی راغلی ده. څه مې وي خسي باندې ټکولې دي نه یا د بالفرض خصوصیتین لر کړي دي یا د ټکولې دي ځناور چې کله وټکېږي نو د ټکېدو سره په ده کې نه طاقت رکېږي غوښې سمیږي. د خسي قرباني جائز ده بلکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم ګډ حلال کړی هغه خسي راغلی و ځکه چې د هغې سره غوښه خوږېږي او غوښه سمیږي. نو په خسي قرباني باندې جائز ده. جبه چې د چاني قرباني پې نه کېږي دا یاد سات. یو ځناور د ژبې نشته یې ژبه د درېیمې حصې نه کم راغلې د قرباني پې نه پېږي. که چېرته نظر یې د درېیمې حصې نه کم راغلی قرباني پې نه کېږي. هر هغه ځناور چې ډېر زیات کمزوري شي یا خپه نشي لګولی یا بالفرض را روانې کې هغه قربانۍ ته نشي تللی په خپله روانېدی نشي قرباني په دې باندې نه کېږي. که چېرته داسې ځناور چې د نو تښتي کله ناکله زموږ په علاقو کې دا قیسې ډېرې کېږي. وا به را روانه کړي میخه به را روانه کړي هغه وتښتي یا بالفرض دې را روانه کړه د قربانۍ په نیت دې را روانه کړه. دې مسلو ته سوچ کوئ ښه. اوس کو چېرته یو ځناور و هغه د میله کې نه واغستو او هغه د ډاکټرسن توخېجه اختر ته لا 2 ورځې شته وده کېږي به نه اختر ته 2 ورځې شته او هغه د ډاکټرسن کې راواچو چې کلي کلي کوزو ډک شو چې خپې ماته شوه. اختر ته 2 ورځې شته او خپې ماته شوه بیا پې قرباني نه کېږي بله بالي. خو که چېرته بالفرض ځناور د منډۍ کې واغستو د اختر ورځ ده او را روان دی یا بالفرض چاله دې ورکړی ځناور دی اغستی و چاله دې ورکړی چې زمیندار دی ورور دی او دوست دی چې دا ته ساته او په نیت د قربانۍ دې را روان که او بیا را پرېوته په ډاکټرسن کې را پرېوت یا هسې را پرېوت په دغه ورځ باندې خپه ماته شوه چې تا د قربانۍ په نیت را روان که بیا پې قرباني جائزه راغلې. کله ناکله ځناور وترېږي وتښتي دا ډېر کېږي زموږ په دې علاقو کې ډېر کېږي کله ناکله یا وترېږي یا اړه هم نه ترېده. نه ملاګورو کې منډي ملاګورو کې بل ځل یو 2-3 کاله شوي ما ته چارنګ وکړو چې موږ ځناور اغوستی دی دا خلک پرې دا ځناور پرې غر کې پرېږدي ګرځي ټول کال ګرځي موږ ځناور اغوستی دی خو خو اوس نه شو نیولی اوس پسې چل کوو. نو فقها وایي که چېرته د چا نه ځناور وتښتېد غوا ترې وتښتېده میښه ترې وتښتېده یا داسې ځناورو چې ځان یې نه ورکاو نو دا د خیر دی وولي خو په داسې ځای باندې دی وولي چې مړ نه شي ګورې ښه. که په داسې ځای دی وویسته چې څنګه دې وویسته پټه شو چې په سر دی وویسته نو بیا مردار دی ګورې ته د قربانۍ غم به کې او حال دا بیا مردار شو یعنې که ودې ویسته په دې سر باندې او مړ شو د دې ډس د وجې نه که مړ شو بیا مردار دی بیا غوښه هم نشي خوړی. خو که چېرته ودې ویشي په خپه باندې دې ویشي په کوناټي باندې دې ویشي یا بالفرض دلته دې رون کې دې ویشته او را پرېوته او بیا د حلال کنو هم د قرباني شوې ده او هم د غوښه هم خوړی شو قرباني دې شوې ده. دا ځان سره یاد سات احتیاط کوئ غوښه خرڅه نه کړئ. زموږ په علاقو کې زنانه یو کار کوي د هغې د وجې نه ټوله قرباني خرابه شي او تاسو لږ په دې کې خیال زنانه دا هډوکي خرڅوي دا یاد سات د قربانۍ دا هډوکي خرڅ کړي. یو خو دا ده یو ماشوم وي بالفرض هغه کورونو کې وګرځېد راوګرځېد او ځان له بوجې کې هډوکي راغونډ کړو بیا خرڅوي دا جایز دي دا د دې ماشوم دپاره جایز دي. یا بالفرض دا قرباني چې چا نی کړې ما قرباني وکړه او ما واچوله کور کې او خلکو خوړو چېرته زنانه راله دا هډوکي خرڅ کړه دا هم جایز دي. خو کو چېرته زه راولګېدمه او دا هډوکي مې راټول کړو دا هډوکي بیا زه خرڅومه نو دا ناروا راغلی دی. ګوره 2 صورتونو کې جایز دی یو صورت ناروا دی. دا په خبره باندې پیښ شوی چاله بالفرض ماشوم و ځان له یو کار وکړه ټول کلي کې وکړه لاړ وګرځېدو هډوکي راغونډ کړو هغه خرڅ کړه دا جایز دی. کور کې بوډۍ زنانه وه وګرځېد راوګرځېد هډوکي راغونډ کړه 2-3 دړې او چې سړی راغلی یو 100 روپۍ ورکړه دا جایز دی. خو چې دا قرباني چا کړې وي او هغه د دې خپلې قربانۍ دا هډوکي راغونډ کړي او هغه بیا دا خرڅوي نو دا ناروا راغلی دی. یو مسله سرمن ورکه سرمنې به سخت کال ګرانې دي که ارزانې دي الله دې پکې خیر واچي پته به یې لګي نو ګوره چې کوم شي زمونږ د ملیانې یا د مدرسې وي یا د جومات وي هغه راته الله داسې ارزانوي که نه چې حیران به شي. یو ځل مونږ له دلته خلکو سرمنې راوړې چې څونه پیسو باندې به راوړې په هغه پیسو باندې تلې
او دا ځای راته ډک شوی اوس قابینونه یې کولې بیا خرڅېدې نه نو دې ملګرو ته مې اوس خو ډاټسن راولی څه بل شي راولی دی نیر ته وغورځول هغه پیسې هم را باندې پاتې شوې د مولیانو خو دغه کار یې کړه د خلکو وي اوبه بلیږي او د مولیانو هغه پټرول څه چې ورپسې هغه ګیس هم نه بلیږي ځان لارې خیر پکې واچي نو که چېرته بالفرض سامان دی چاله ورکړه نو هر چاله یې ورکولی شي ځکه حکم د څه راغلی دی د غوښې دی څنګه چې غوښه مالدار له ورکولی شي نو سرمن هم مالدار له ورکولی شي که مولا د مالدار هم وي نو سرمن وله ورکولی شي خو که د سرمن خرڅه کړه او بیا ولا پیسې ورکړې نو دی کې بیا غریبتیا شرط راغلی ده نو ما په کلام باندې پوهېږې لکه بالفرض ته راولګېدې سرمن دې خرڅه کړه نو بیا په دې کې دا شرط راغلی چې غریب له به یې ورکړې که مولا وي او که غیر مولا راغلی خو غریب له به یې ورکړې ځکه دا په مثلو که ستا غوا ده او ستا څاروی دی او تا سرمن خرڅه کړه نو چې تا سرمن خرڅه کړه نو دا پیسې به اوس غریب له ورکړې او که مولا خرڅه کړه د هغه لپاره صدقه ده ستا صدقه شوې ده هغه یې خرڅولی شي مولا خو به یې خرڅوي نو د دونه سرمنو څپلۍ ځان لري شو جوړولی که نه مولا خو به یې خرڅوي که نه دا خو نه چې دا ټولې به ورته پرتې راغلي مولا چې یې خرڅه کړه ستا صدقه شوه او د هغه بیع او شراء شوه شریعت کې جایز دی د قصاب دپاره به پیسې ورکوئ د قصاب دپاره به تاسو همیشه د قصاب غوښه نه ورکوئ زمونږ دا خلک کله ناکله سر ورکي کله ناکله څه بل څه شی ورکي سر په عوض د قصابۍ کې نه ورکول حرام راغلی دي پیسې به وله ورکوې قصاب له به پیسې ورکوې قصاب له سر او پیسې ورکول دا هم ناروا دي او که چېرته رواج دی چې دا قصاب روانېږي نو خپله دیاړي یې د 600 یا 1000 روپۍ خو تا ولا هسې غوښه هم ورکړه چې دا 2 سیره غوښه واله دا 3 سیره غوښه واله خو دا په دې دیاړۍ کې شامل نه راغلی نو بیا جایز راغلی د اختر په ورځ باندې به انشاءالله تاسو امساک کوئ تاسو پښتانه ورته روژه وایئ دا روژه نه ده ګورې ښه روژه څوک د اختر په ورځ باندې نه نیسي او تاسو پښتانه وایئ وي د اختر په ورځ د شیطان روژه وي دا تاسو وایئ داسې کتابونو کې نه نشته خو شیطان د اختر په ورځ باندې خپوي نو چې څوک خپوي نه خوراک نه کوي که نه تاسو چې خوشحاله یې نو خوراکونه کوئ او چې خپه یې نو خوراک نه کوئ نو شیطان د اختر په ورځ باندې خپوي ځکه الله اجر مؤمنانو له ورکوي نو چې خپوي نو خوراک نه کوي نو دا څه روژه نه ده د اختر د غټ اختر په ورځ باندې امساک دې ته ویل کېږي چې خوراک په نه کې چې مونځ وشي نو خپله چای به اوس کې یو یا چې مونځ وشي او د غوښې پورې ایسارېدی شو نو بهتره دا ده چې د قربانۍ په غوښه باندې د خپل امساک مات کړي زه ورته روژه نه وایم ګورې په نیت ته روژې به یې نه نیسئ ګورې تاسو پښتانه ورته روژه وایئ روژه نه ده راغلې امساک خوله بندول څه خوله بند یعنی د دغه ورځې ابتدا په خپله غوښه باندې د قربانۍ کول یا د بل سړي په غوښه باندې کول امساک ته دواړو دپاره دی که چا قرباني کړې وي او که قرباني نه کړې امساک ته دواړو دپاره راغلی دی د قربانۍ په وخت کې چې قرباني کې نو مخ په ذبیحې له یا مذبوحې له یا زناور له قبلې طرف ته اړئ چاړه به د هغه په مخ کې نه تېره کړئ چې هو د ځانه دې دغه شور کړي یو چاړه به یې نه تېره کړي یو زناور به د بل زناور خوا ته نه حلالوئ یو خو چې محله تنګ وي هغه خیر دی خو چې دا یو دې رانیولي وي او چاړه تېره کړې او زناور حلالې او دا بل زناور درته ګوري دا په شریعت کې ښه خبره نه ده راغلې دا مکروحه خبره راغلې ده زناور به په پس چاړه باندې نه حلالې ځکه تکلیف وي که نه ته سوچ کوه دا ګوته دې راواله او چې پسه چاړي داسې پې مه نو څه ګوره پترې ولې یو خرپ ورکړي سړی په دغه درد هم پې نه شي ګوته تې هغه خوا پرته وي او چې اوس بالفرض کاڼي کې دا ګوته راشي نو څونه تکلیف ورکوي نو زناور چې کله حلالوې په پسه چاړه باندې به یې نه حلالوې بسم الله الله اکبر به وایي د چا چې کومې قربانۍ دي چې هغه موجود وي په دې کې نو دا ښه خبره راغلې ده زنانه دې قربانۍ ته نه روځي چاته دې وایي زما ته اجازت ته یا ورشه زما له طرفه ودرېږه زنانه دې راته اوس په سر باندې نه ودرېږي خو که سړي وي او هغوی خپلې قربانۍ ته ودرېدل نو دا بهتره خبره راغلې ده الله تعالی دې خیر و برکت راولي تکبیرات التشریق به ان شاء الله شروع کېږي ښه تکبیرات التشریق الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به د اتوار د ورځې نه شروع سبا هم که شروع کړو نو خیر دی خو جګړې راته مه جوړوئ ښه چې اوس نور خلک الله اکبر یې نه وي او ته په زوره کې
نو جګړه به راته په علاقه کې جوړه کې پټ پټ خیر دی وایه په نیت ته وجوب سره مه وایه پټ پټ وایه په نیت ته وجوب سره مه وایه مونږ مولیان خو تاسو ته لارې ښیو خو تاسو بس سامیان ډېر لوی لوپران یې تاسو یې مولیان ولا خپي اوبو ته کړئ ګورې مونږ نه پوهېږو چې دا خپي اوبو ته کول څه ته ویل کېږي خو دا د طریقه د تخیو د حرامو نه م ساتو نو خیر دی سبا لی شروع کړه خو تیز یې ډېر مه وایه په جماعت کې او په محله کې شر او شور مه جوړو کوه چې هله بس سبا یې عرفه ده او تا نن شروع کړې ده خو اصل کې واجب دا به د اتوار د ورځې نه وي ښه د اتوار د ورځې نه سهار د مانځه نه پس د غټ اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر پورې یو کرت رفع الصوت سره زنانه به آواز نه اوچتوي که جمع م کړي وي که جمع م نه کړي دې لپاره جمع ضروري نه ده فتوا په قول د امام ابو حنیفه رحم الله راغلی ده که جمع م کړي وي او که جمع م نه کړي که زنانې او که نارینه که په ښار کې مونځ کوي او که په بانډو کې مونځ کوي یو کرت په رفع الصوت سره الله اکبر الله اکبر د واجباتو لري داسې انداز سره چې دا بل ملګری ستا واوري ګورې ښه هسې نه چې ووایي څوک نه لري یا ته مو نه لري دا واجبه دا نه شو ګورې ښه چې منځ کې خبرې نه کړي ګوره دا یاد ساتئ اوس کو چېرته بالفرض یو سړی او هغه څنګه سلام وګرځو او شروع یې خبرو شروع کړه چې لکه دا چلو کې دا چلو کې دا چلو کې مشین بند کې او مشین کلو کې بیا د هغې نه پس الله اکبر الله اکبر وایي لاړه دا ختم که د چا نه ایر شو نو بیا به څه چل کوي که د چا نه بالفرض ایر شو اکثر ایریږي ګورې ښه که د چا نه ایر شو نو خیر دی د دې ایرېدو نه پس یې ووایه خو زیاده نه خو پورت شوی دی واجب دی تر کړي دي اگر چې د ایرېدو سره ګناه نشته ښه دا ځان سره او وی وایه وروسته خو واجب دی ترک شو خو ګناه پکې نه نشته زنانه دی نه وایي په تیز اواز باندې په پټ اواز دی زنانه وایي او په تیز اواز دی نه وایي الله تعالی دې په خیر باندې دا ورځ شپې راولي تکلیف مصیبت هم الله تعالی په امان کې وساته یا الله تعالی اختر په خیر باندې راولي یا الله تعالی ساروي ارزان کې یا الله تعالی تکلیفونو هم په امان کې وساتي یا الله تعالی د ټول امت لپاره د خیر فیصلې وکړي سارو سوداګرانو راتاو کتل ما وی ساروي ارزان کې سوداګرانو راتاو کتل وی خان الله ته چې مفتی زه موږ 2 لک اغستري او تر اته وی چې ارزاني کې هغه دی شمشاد خان دی چې مفتی صاحب دا دوام کوه یا الله ستا خپل کار راغلی دی د باران د خیر وکړي یا الله تعالی مزیدار موسم یخ کې یا الله پاک چې موسم یخ شي خلک به یا الله پاک په تبه کې عبادتونه وکړي نو یا الله موسم یخ کې تکلیفونه هم په امان کې وساتي وصلی الله علی خیر خلق